د آلمان د هیلموت شمیت پوهنتون د اتومات او روبوت پوهنې په برخه کې پروفیسور وایډنر د 4 کلونو راهیسې بهرني سکېلټونه ازمويي. دا د تکي او ثبات داسې جوړښتونه دي چې د بدن سره په ټیټېدو، د شیانو په جګولو او په ګونډو کېدو کې مرسته کوي. موږ ته یو هرالخیز بهرنی سکېلټ هیڅ معلوم نه دی، یعنی داسې اکسو سکېلټ چې د بدن بیلې برخې تقویه کوي. اوس داسې سیستمونه را پیدا شوي چې دلته یې وینو او کوم چې د بدن ځینې برخې صحیح تقویه کوي. دا د دغو دریو لومړیو په څیر سیستمونه دي چې د اوږو سره مرسته کوي. ځینې سیستمونه بیا د ملا څخه هم ملاتړ کوي. ځینې ماډلونه پستې پټۍ نور بیا کلک فلزي جوړښتونه لري. غیر فعال او فعال سیستمونه شته چې موتور هم لري. دا چې دغه سیستمونه د رغونې او ودانولو په برخه کې څومره او کومې وړتیاوې لري، لومړی د حرکاتو په لابراتوار کې ازمویل کیږي. ډاکټر لیکونکی ژوند یو خپل اختراع کړی بهرنی سکېلټ اغوندي. هغه یو موتور هم لري چې د لاسونو او ملا څخه د درنو شیانو په جګولو کې مرسته کوي. د خوځښتونو کارپو ټیم شوبرت په ټاکلو ځایونو کې انعکاس ورکوونکي علامې نشروي چې کمرې یې ثبتولی شي. دغه نشي په اتاق کې د هغې د موقعیت په هکله معلومات ورکوي. کمره د حرکتونو دغه لړۍ کمپیوټر ته لیږدوي. پر پوسته کې راغلي نور حسګر یا سنسورونه د ټاکلو عضلاتو د ګروپونو فعالیت نیسي او دغه سیګنالونه هم کمپیوټر ته انتقالوي. دنده یې لکین تر شي لوري د 10 کیلوګرامه لرونکو پټیو جګول دي. موږ معلومولی سو چې دغه سیستم د شیانو په جګولو کې څومره مرسته کوي، او بل دا چې دغه یو سیستم ښایي احتمالاً د انسان حرکات هم بدل کړي. که بهرني سکېلټ د حرکتونو بهیر ته بدلون ورکړي، نو شایي په اوږدمهال ډول بندونو ته هم زیان واړوي. خو اندازه‌ګیري څه په ګوته کوي؟ د عضلاتو د فعالیت د اندازه‌ګیري پر اساس د حرکت پر وخت پر بدن باندې فشار 25 تر 30% پورې راکمیږي. دا په دې معنی ده چې پیټۍ 5.2 تر 3 کیلوګرامه سپکیږي او جګولې اسانیږي. د اپټیکي یا نوري اندازه‌ګیریو په مرسته تایید سو چې بهرنی سکېلټ د خوځښت طبيعي بهیرونه نه مختل کوي، یعنی ازموینه بریالۍ وه. دوهم ګام د لاسي کارګرو لاب په نوم نوښتګر شرکت چې د پوهنتون سره همکاري کوي په عمل کې د سیستم ازموینه ترسره کوي. څرنګه چې دغه څېړنیزه پروژه د مرکز ګرمیو د فاضلاب د تخلیه او اقلیم له مرکزي ټولنې سره ګډ کار کوي، نو هر څه پر تشناب او حمام راڅرخي. همدا اوس د ملا یو پوسټ بهرنی سکېلټ ازمویل کیږي. هغه یو غیر فعال سیستم دی چې موتور نه لري. د ملا تقویت د پټیو په مرسته د ځواک لیږدولو د لارې صورت نیسي. ورپسې د خوځښت د چارو کارپو اندریاس ارګوبي وولیسن ګډونوالو ته یو فعال سیستم ور اغوندي چې موتور لري او د اوږې برخه تقویه کوي. دغه بهرنی سکېلټ کلک جوړښتونه لري چې د اضافه وزن په معنا وي. هغه باید د فعالیت لپاره چالانه سي. د فشار لرونکي هوا په مټ د اوږې برخه د اړتیا په صورت کې تقویه کیږي. مهمه خبره دا ده چې د حرکت وړتیا محدوده نه کړل سي. په تیره بیا په ساعتونو د سر د پاسه د برمې په جګولو کې له سړي سره مرسته کیږي. موږ وینو چې بهرني سکېلټونه د عضلاتو فعالیت چې دغسې وظیفو ته پکار دي ډیر زیات راکمولی سي. موږ د اوږې د عضلاتو په برخه کې له 50 څخه تر 80 سلنې پورې اسانتیا وینو، یعنی د عین دندې ترسره کولو لپاره یوازې نیمه برخه کار او زیار باید اجرا کړو. خو د خوځښت کارپو دې ته هم پاملرنه کوي چې بیا هم د عضلاتو څخه کار واخیستل سي. موږ بشپړ ملاتړ ورته نه غواړو. عضلات باید وکارول سي څو پیاوړي او تکړه پاتې سو، خو تر حده زیات زور باید ور باندې رانسي چې نتیجه د هډوکو او عضلاتو ستونزې دي. په لابراتوار کې ازمایښتي پړاو مخ په بشپړېدو دی. کله چې لابراتواري پړاو پای ته ورسیږي، نو باید ساحې ته ولاړ سو او په خپله د کار په ځایونو کې د سیستم د کارونکو کاري محیط ووینو چې کوم شی چیرته سمه مرسته کولی سي.
د لاسي کارګرۍ ځینو برخو ته بهرنیو سکېلټونو لار پیدا کړې او پکې کاریږي هم. رنګمال پاول ګرادوول د ملاتړ له یو غیر فعال سیستم سره تجربه لري. زما کار نن د چت پلسترکاري ده، یعنی باید تر سر پورته کار وکم چې پر اوږو او بازوګانو باندې مې ډېر فشار راځي. شرکت یې ځکه نو ورته دغه بهرنی سکېلټ ورکړی دی. دغه سیستم موتور نه لري بلکې د بدن له خپل ځواک څخه ګټه اخلي. کله چې لاسونه کښته سي نو انرژي پر ملا پورې تړلو غځونکو آلاتو ته ځي چې جذبوي. کله چې لاسونه بیرته پورته سي نو دغه غځونکې انرژي بیرته ورکوي. دا سړی ته د اوبو په څیر په خپل د لاسونو د جګېدو احساس ورکوي. پاول ګرادوول اوس دغه سیستم د 1 کال راهیسې کاروي. ګټه یې دا ده چې پر لاسو او اوږو مې فشار راکمیږي. ما غوښتل حتما دغه دستګاه ولرم او تر ازمایښتي مرحلې وروسته مې نه غوښتل بیرته یې ورکړم. په دې ترڅ کې شرکت د رنګمالانو 6 ډلې ورباندې سمبالي کړې دي چې ټول ورته مثبت خبرګون ښودلی دی.